امن خلق السماوات والارض بلکې هغه څوک بهتر ده چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه وانزل لكم من السماء ماء او نازل کړی دی تاسو لپاره له طرفه د اسمان نه اوبه فانبتنا به حدائق ذات بهجه بیا موږ شنه کړی دي په دغه اوبو باندې باغونه چې خاوندان دي ښایست او د رونق دي ما كان لكم ان تنبتوا شجرها نو کیدونکي تاسو ته دا کار چې شنې کوي ونې د دغه باغ اله مع الله اشتبه المعبود الله تعالی سره نه نشته بل هم قوم يعدلون بلکې دا مشرکان یو داسې قوم ده چې څنګه یې د توحید نه ګرځي او د شرک په طرف باندې روان امن جعل الارض قرارا بلکې هغه څوک بهتر ده چې ګرځولی ده د همدغه ځای د قرار او د ارام وجعل خلالها انهارا او ګرځولی دي په مابین د دغه ځمکې کې ویالې وجعل لها رواسیه او ګرځولی دي د ځمکې د مضبوطولو دپاره محکم غرونه وجعل بین البحرین حاجزه او ګرځولی دي په مابین د دوو دریابو کې چې خواږه او تروه دي پرده اله مع الله ایا نور خدای شته د الله سره نه نشته بل اکثرهم لا يعلمون اکثر د مشرکانو علم نه لري امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ایا هغه څوک چې جواب اجابت کوي قبولی کوي مجبور سړی لره اذا دعاه چې کله د دعا وکړي ويكشف السوء او لري کې تر دغه تکلیف چې الله تعالی ده څوک بهتر ده دغه ذات بهتر ده چې د مشکل په وخت کې د دعا وکړي د مشکل ختم کړي امن بلکې هغه څوک بهتر ده یجیب المضطر چې اجابت کوي مجبور سړی ته اذا دعاه چې د دعا وکړي ويكشف السوء او لري کې تر هغه تکلیف ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځي الله تعالی تاسو خلیفګان په مدد کې اله مع الله ايشت نور دې الله تعالی سره نشته قليلا ما تذكرون ډېر لږ تاسو په قبل وي باور کوي اما يهديكم في ظلمات البر والبحر بلکې هغه څوک بهتر ده چې لارې کوي تاسو ته په تیارو دې وچې او د دریاب کې په تورې سره ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته او هغه څوک بهتر ده چې رالیږي بادونه زیرې کوونکي په مخ د رحمت او د باران خپل کې اله مع الله ایا نور خدایان شته د الله تعالی سره چې دا کارونه کوي نه نشته تعالی الله عما یشرکون ډېر لوی او لوړ او پورته ده الله تعالی د هغه شیانو نه چې دی شریکوي دي الله تعالی اما یبدأ الخلق ثم یعیده ایا هغه څوک چې د اوله نه مخلوق پیدا کوي د نطفې نه په رحم د میندو کې او بیا یې ژوندي کوي پس د مرګ نه په قیامت ومن یرزقکم هغه څوک چې رزق درکوي تاسو من السماء له طرفه د اسمان نه چې باران در باندې اوري والارض له طرفه د ځمکې نه چې ګیاوې درته راشنې کوي اله مع الله ایا نور خدای شته د الله سره چې دا کارونه کوي نه نشته قل هاتوا برهانکم تو بیا راوړئ دلیل خپل ان کنتم صادقین که یې رښتونې دا بوتان چې خدایان بولي کوم صفت په دغو صفاتو کې په دې کې موجود ده باران اوري ګیاوې راشنې کوي انسانان پیدا کوي دواري ژوندون کوي بېرته د متن باندې دواري بیا راژوندي کوي دا حفاظت کوي دا بل خدای ده چیرې چې د دغو صفاتو چکتن وي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله تو یا دوی ته چې نه پوهېږي هغه څوک چې په اسمانو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي فرښتې دي که انسانان دي په غیبي امورو باندې مګر یو الله تعالی علم خو لري او الله چې چاته وغواړي د یوه علم الله ورکړي خاصو انسانانو ته د بعضې شیانو نور په ټولو پټو رازو باندې خبر هغه الله تعالی وما يشعرون ايان يبعثون او دې شعور نه لري نه پیږي دا په پات چې کله به بیا راژوندي کېږي دی بلکې بل ادارک علم فی الاخره بلکې ستړی شوی ده د کار لوېدلی د علم د دې په کار د آخرت ستړی شوی علم یې نه ده دا معنا ختم ده آخرت په عقل معلوموي او هغه داسې شیان چې په عقل معلومېږي نو د دې علم ستړی شوی ده لتعنا د علم په آخرت کې بل هم بېشکل منها بلکې دی په شکل دی په قیامت بل هم منها عمو بلکې د قیامت اړانده دي دی د زړو په سترګو سره وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا وی هغه کسان چې کافران شوي دي
آیا چې موږ کله شو خاورې او د موږ پلرونه چې مړه دي هغه هم خاورې شي انا لمخرجون آیا موږ به بېرته راایستل کېږو دې مځکې نه لقد وعدنا هذا وعده شوې ده د موږ سره دغه نحنو د موږ سره و اباؤنا د موږ د پلرو سره من قبل پخوا خو هغه د پلرونه موږ بېرته نه دي راژوندي شوي نو موږ به بیا څنګه راژوندي شو ان هذا الا اساطیر الاولین نه د دغه خبره مګر تش باطله قصې د پخوانیو خلکو دي دوی دا خیال و چې د انبیای سابقینو چې خپلو امتیانو ته د قیامت خبره کړې نو په دنیا کې ورته کړې ده چې اوس یا 15 کاله بعد یا 20 کاله بعد راځي هغه د ټولو سره نه دي راغلي قل سیروا فی الارض تورتو یا دوی ته وګرځئ په مځکه کې فانظروا وګورئ کیف کان عاقبة المجرمین څرنګه و آخر خاتمه د ګناهګارو چې کافرانو عبرت ور واخلئ ولا تحزن عليهم ما غمجن کېږه په دوی باندې ولا تکو فی ضیق مما یمکرون او مه کېږه په زړه تنګي کې د هغه څه نه چې دوی تدبیر در سره جوړوي فکر کوي د تا سره ویقولون او یې دا کافران متى هذا الوعد کله به وي دغه وعده د عذاب ده ان کنتم صادقین که یې تاسې رښتوني قلت ورته عسى ان یکون ردف لکم شاید چې نږدې وي پیوسته شي په تاسې پورې بعض الذي تستعجلون ځینې هغه عذاب چې دا تاسې بدلوار غواړئ شاید چې ځینې درسې پیوسته شي در پورې ونیښلي لکه په بدر کې چې دی 70 نفر مردار شو یا لکه د قحطۍ په وخت کې چې په دې باندې قحطۍ راغله په اهل مکه باندې وان ربک لذو فضل علی الناس او بشک رب د خاوند فضل د خلکو باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون اکثر د خلکو شکر نه باسي وان ربک لا یعلم ما تکن صدورهم وما يعلنون او بشک رب د عالم د هغه څه چې پټي سینې د دې زړونه دي او هغه څه چې ښکارا کوي وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين نشتا هیڅ شی پټ پناه د حوادثو نه په اسمان کې او په ځمکه کې مګر په خالي په لوح محفوظ کې لیکل شوی دی ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل دا القرآن بیانوي په بني اسرائيل اکثر هغه احکامهم فيه يختلفون چې دوی په هغه کې اختلاف کوونکي دي دین حق دوی سره بدل کړ تحریفات شروع شو اختلافات قرآن بیرته په اصلي حقیقت تورات راښکاره کوي هغه یهودو چې ډلې جوړې شوي دي اختلافات هغه اختلافات ورختموي حقیقت راښکاره کوي وانه لهدى ورحمة للمؤمنین او بېشکه دغه قرآن عظیم شان چې ده هدایت او رحمت لپاره د مؤمنینو ان ربک یقضي بینهم بحکمه بېشکه رب ته فیصله کوي چې په مابین د دوی کې په قیامت کې په علم او په عدل خپل سره وهو العزیز العلیم دا خدای پاک غالب او عالم ذات فتوکل علی الله اعتماد وکړه خاص په الله تعالی باندې انك على الحق المبين بشک ته په حق کار باندې چې اسلام ده او دا کافران چې د نصيحت ورته کوي دا د مړي مثال لري او مړي ته خبره د ګټې په نیت نشي ور اورولای چې ته هر څومره نصيحت ورته وکړي د دې خبرو ګټه نشي اخته دوم علاوه د دې کڼو مثال لري خو کون دو قسمه ده یو هغه کونی چې مخې د تا په لوري وي په اوږو کون ده خو ګوري تا ته د یو هم د پوهولو څه امکان شته یا یې په اشاره پوه کې یا یې په کتابت په لیکلو پوه کې یو هغه کون ده چې مخې هم د تا نه ګرځولی په بل طرف وي نه د غږ اوري نه د اشاره داسې څوک بیا نو نشي کولی دا کافران یا ګړانده مثال لري یا د دې چې کاڼه مثال لري چې مخې په بل طرف باندې ده تا طرف بیخي در ګوري نه انك لا تسمع الموتى تنشور اوروله خبره مړیو ته ولا تسمع ثم الدعاء او نشور اوروله کانو ته دیوال او نصيحت خبره بیا هغه وخت کې بیا خاص کر اذا ولو مدبرين چې دوی وګرځي په داسې حال کې چې دوی شاکون کې وي د تا په طرف باندې بل د دې مثال جوړندو ورکی وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم نه ته هدایت کول کړهندو ته دغه گمراهی نه نشرا ګرځولای ان تسمعوا نور اورئ او حق اوریدل سره چې فائدہ ورته ورسیږي الا ما يؤمن بآياتنا فهم مسلمون مگر هغه ټول چې ایمان لري د موږ په آیاتو باندې مسلمانان د قرآن خبره مسلمان ته ګټه کوي دا ویستا ژوندای دا پسترګو روح دا غوګونه روح دي زړه بیدار ده
القسم وهو شهيد دغه ګټه پاتلی کافر د مړي مثال لري کافر د کاڼه چې شاید تاسو ویډیو مثال لري کافر د لاندې ننړون ته سړی لیار کولی شي چې لري نه غږ وکړي چې دغه لیار چې ته په روانې لویږي دا بل طرف ته لیار روغه لیار ده په دغه روان شو نو هغه روغ ویني نه دړو او کونډه چې شاید تاسو د کار څومره نارسي وکړي هغه ته خبره نه اوري او یا د مړو باندې حجت لري وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض کله چې واقع شي ثابت شي په دې باندې خبره دي عذاب أخرجنا لهم چې قیامت دې خبره راشي راو په واسطه دې لپاره دابة یو دابة یو حیوان من الأرض دمدکه تكلمهم چې خبرې وکړي دغه خلکو سره څه ورته وي یو قول ده چې دغه اورثنی آیات چې ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دا وایي دا خلک د موږ په آیاتو باندې د قدرت په دلایلو باندې یقین نه کوو اوس دا د ومولید کنه یا چاته وایي چې یا مؤمن چاته وایي چې یا کافر حضرت ابن عباس رضی الله عنه په صفه باندې باندې ناست او خلکو ته وایي دا لکانې داسې وټکوله په دا غونډۍ باندې چې هغه دابة الارض دا دغه د ما لکانې ټکی اوري دا چې قیامت نږدې شي په هغه وخت کې به دا د صفا غونډۍ وچې وي لکه صالح علیه السلام وکړه چې د کمرنه را پیدا شوه دغه د صفا غونډۍ به وچې وي او د دغه نه به یو حیوان راوځي چې د مختلفو حیواناتو شکل به په کې جمع شوی وي سره به د یو حیوان په شکل وي غوږونه به د بل حیوان په شکل باندې وي وزرونه به د بل حیوان په شکل باندې وي په تیز رفتاري کې به داسې تیز رفتاره یي چې څوک په منډه منډه نشي ته خلاصېدلی په یوه لاس کې به د حضرت عیسی علیه السلام لکړه وي د موسی علیه السلام او په بل لاس کې به مهر د سلیمان علیه السلام وي د یوه ټنډې ته چې نیسي هلته به کافر په لیکل کېږي د بل ټنډې ته چې نیسي مؤمن په لیکل کېږي یعنې منافق او مسلمان په دنیا کې سره بېلوي دا خو د زړه پټ شیان دي خو په دنیا کې به سره جدا کوي سره بېلوي به حتی حدیث مبارک کې راځي چې په یوه دسترخوان به خلک ناست دي مسلمان او کافر به سره جدا یو به یوه ته وایي چې به کافره دا در واخله مثلا ابل ورته چې مؤمنه دا مؤمن او کافر به په دنیا کې داسې سره جدا شي دا نبی علیہ السلام ویلي چې تاسو قیامت تر څو نه راځي چې غټ شیان لاس مو نه یې لیدلي په یوه کې یو دغه دابة الارض بیان لکه یاجوج ماجوج دا د عیسی علیه السلام نزول دا دخان دا خور اودوګای دی چې پیدا کېږي په ټولو دنیا به لاندې کوي او دغه دابة الارض ده لمر به د مغرب د طرف نه بېرته راګرځي چې د توبې دروازه بندې کړي یاجوج ماجوج دی چې هغه به راوځي داسې خسپونه دي درې خسپونه چې په عربو کې به پېښېږي اور به بیا پیدا کېږي دا خو غټه غټې علامې د قیامت قرب دي او دا چې پیدا شو نو بیا د ستر قیامت لا چې راځي بیا ډېر ځان داسې نور نه وځي ویوم نحشر من کل امة فوجا یا که هغه وخت هغه ورځ چې ژوندي به راپورته کړو د هر امت نه فوجا هغه سرداران د دوی ممن دغه چا نه یکذب بآیاتنا چې تکذیب یې کوه د موږ په آیاتو باندې وهم یوزعون بیا به دوی جماعتونه سره یو ځای کېږي او ډلې ډلې به سره جوړېږي بیا به روانېږي حتی اذا جاءو تر دې پورې چې کله راشي ټول محشر ته قال الله تعالی به ورته ویې اکذبتم بآیاتي آیا تاسو تکذیب کړو د ما په آیاتو باندې ولم تحیطوا بها علما احاطه نه وکړې تاسو په دغه آیاتو باندې د وجې د علم نه ماذا کنتم تعملون که څه کار مه کوو څه مطلب ایمان مو نه راوړو علم مو په قیامت نه وه د بې علمۍ د وجې نه مرضونه کول که څه مطلب ووقع القول عليهم ثابت به شي خبره د عذاب په دې باندې بما ظلموا په سبب د هغه څه چې دوی ظلم کړی وهم لا ينطقون هلته به بیا خبرې نه شي عذر پای به نشي کولی چې دې عذرونه خدای پاک د شروع کې خدای په عذر باندې خلاص کړي الله وی ارام یې رو دی نوي چې انا جعلنا الليل ليسكنوا فيها
موږ شپه ورته ګرځولې ده چې دی آرام کې وکړي، والنهار مبصرا، او ورځ مو روښانه ګرځولې ده چې ژوند اسباب کې برابر کړي. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. په دغه شپه ورځ بدلیدم چې دلایل د قدرت هغه قوم لره چې ایمان درلودونکي په ټوله دنیا شپه راشي، لکه دنیا مړه شوه، خوب یو وخت موت ورته ویل شوی ده، بېرته رڼا شي لمر شي ټوله دنیا راژوندی شي. په شواروز کې دننه دغه د قدرت نښانې خدای پر خلکو ته ورکوي ورکوي. شواروز کې 40 غنټو کې دننه، نو خو دغه نه باید عبرت واخلئ چې دا ټوله دنیا باندې په 40 غنټو کې حالات داسې رابدلي هغه الله په قادر ته چې بېرته مړي راژوندي کړي. ويوم ينفخ في الصور، او یاد که هغه ورځ چې کوم رئیس په شپېلۍ کې ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. ففزع یو معنا د فزع ویره ده، ومو ویریږي د هیبت خدای پاک نه. هغه څوک چې په اسمانونو کې دي، هغه چې په ځمکه کې دي، الا ما شاء الله، مګر نه هغه څوک چې د الله ورته خوښه شوه هغه به نه ویریږي. چې د ځان خبره شي چې څومره ژوندي دي په دغه شپېلۍ باندې به وویریږي، اسمانونو کې دي که په ځمکه کې، الا ما شاء الله، چا د الله ورته خوښه شي هغه به د دغه شپېلۍ د پوکلو نه په ډار کې نه واقع کېږي. هغه څوک دي؟ هغه شهدا. ځکه شهداو ته هم قرآن ژوندي ویلي دي چې دا ژوندي دي، خو تاسو یې په ژوند باندې نه پوهېږئ. وایي چې څومره ژوندي سرې دي، دا چې دغه د هیبت غږ واوري ټول به په ډار کې وي، په یو شهدا به په ډار کې نه وي، ځکه هغه د نعمتو د راحت په حال کې دي. د خدای پاک د انعاماتو تسلسل په یغو باندې جاري وي، هغه ویني، نو خوف ممکنه وه. دوم چا د پته نه مرګ اخیستی ده چې شپېلۍ پوشي په اسمانو په مځکه کې چې څومره ژوندي سرې دي ټول به مړه شي، الا ما شاء الله. شپېلۍ دودي اختلاف ډېر، څوک یې یوه شپېلۍ د فزع ده د ډار، یوه شپېلۍ د صعب ده د مرګ، یوه شپېلۍ د دوواري ژوندون ده. دغه د فزع په دنیا کې ده چې قیامت نږدې شي، په دغه وخت کې یو شپېلۍ پوکېږي چې ټول کائناتو په سخت هیبتو په ډار کې واقع. بله شپېلۍ بیا د مرګ ده چې هغه پوشي نو ټول به بیا مري. بله شپېلۍ بیا د ژوند ده چې بیا پوشي بیا به ټول کائنات بېرته راژوندي کېږي. نو دا فزع او صعب جدا جدا دي، ځکه په بعضې ځای کې فزعقه راځي، دلته په فزعه راغله. څوک وایي چې نه دا دوه شپېلۍ چې فزع او صعب سره تعبیر شوی دا په واقع کې د ابتدا او د انتها په لحاظ خبره ده. دا یوه شپېلۍ چې دا شپېلۍ شروع شي، د اول نه چې غږ شروع شو هیبت شروع شي، ډار شروع شي. دا ډار تیزېږي تر دې پورې چې څونه وچې وي، د ډېره ډاره دا غږ را تیزېږي چې په دنیا کې څومره قسمه غږونه دي، دغومره غږ شروع شي په یوه وار. نو د هیبت نه، د وام نه، د ډار نه د خلکو زړونه وچوي. نو انتهای مرګ شو، اول یې خوف شو، انتهای مرګ شو، او بله بیا هغه شپېلۍ ده چې دوواري راژوندي کېږي. اوس نو په دغه صورت کې چې د مرګ خبره شي بیا الا ماشاء الله څرنګه مستثنا، دا استثنا مستحق باید شي ده چې شپېلۍ پوشي مځکو اسمانو کې چې څومره ژوندي سرې دي ټول به مړه شي، چې د الله ورته خوښه وي د دغه شپېلۍ د پوکلو په وخت کې به هغه نه مري، مري خو په دغه وخت کې به نه وي. نو روایت کې راځي چې کله د اول شپېلۍ پوشي عام ملائکې، انسانان، پیریانان، حیوانات چې څومره ژوندي سرې دي دا به ټول مړه شي. جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، عزرائیل علیه السلام، دا څلور مقرب ملائکې به پاتې شي. بیا به الله ما یې راوړم چې ما تکلیف کوي، زه نن داسې مرض باندې خدای پاک راکړی یم چې دا اوس مې ساړه کې کله نه وینم چې زنګون کله یو پټ کمې نه پاټو کې واچلېږي. هغه نه دا ماته کله کله پېښېږي، والله اعلم څه تکلیف. اوس داسې کوم چې هلته نن هوا کې چلېږي. نو دغه څلور مقرب ملایکې پاتې شي، چې څلور مقرب ملایکې پاتې شي، پوښتنه وکړي الله تعالی د حضرت اسرائیل علیه السلام نه چې څوک پاتې دي. هغه وکړي یو واحد لا شریک ذات، څوک پاتې؟ الله.
او دا څلور مقرب ملایکې پاتې دي چې جبرائیل امین ده، میکائیل ده، اسرافیل ده، عزرائیل ده. بیا ورته چې اوس اسرافیل علیه السلام روح پوک او قبض کړه. شپېلې وضو وکړه اسرافیل علیه السلام چې خلک مړه شوه، اوس ته د ده روح ته قبض کړه. بیا اسرافیل علیه السلام مړ شي. څوک پاتې شو؟ بیا پوښتنه ترکوي ته پاتې یې، الله تعالی جبرائیل امین پاتې ده، میکائیل پاتې ده، اسرافیل پاتې ده، عزرائیل. بیا ورته چې د میکائیل علیه السلام روح دا واخله. میکائیل علیه السلام روح واخلي کالطود العظیم، لکه یو غټ غار دومره غټ وجود خدای پاک ورکړی ده چې روح تر لرې شي ولوېږي. بیا ورته څوک پاتې دي؟ ای الله ته پاتې یې، جبرائیل امین پاتې ده او زه پاتې یم عزرائیل. بیا الله تعالی حکم وکړي چې د جبرائیل امین روح واخله، یا جبرائیل علیه السلام ته حکم وکړي چې د اسرائیل علیه السلام روح ته واخله. دیغ روح هغه وخت بیا ورته څوک پاتې شو؟ جبرائیل علیه السلام ورته ته پاتې یې او زه پاتې یم الله تعالی. ټول ژوند د سرې نور لار د دنیا نه ختم شو. بیا الله ورته چې مرګ د مخلوق دپاره حق ده، نو مت مړ شه. په دغه کلمه به جبرائیل علیه السلام هم مړ شي او د ده وجود به تر میکائیل علیه السلام هم ډېر غټ وي. بېرته الله دا مقرب ملایکې را ژوندي کړي. کلو نفس ذائقة الموت. په اول شپېلۍ ټول نور مخلوق مړ شي، دا څلور ملایکې پاتې وي. بیا په دې کې ترتیب واره دغه څلور هم ختم شي، بېرته اول دی را ژوندي کړي. او بیا اسرافیل علیه السلام ته دووري شپېلۍ حکم بیا وشي. په منځ کې وخت وځي، 40 کاله وځي، بیا حکم ورته وشي. نو بیا چې شپېلۍ پوکي، دا شپېلۍ دایره یې دومره دایره ده لکه هندکې نه تر اسمانه پورې، دومره سروي دي پکې لکه دا د غومبسې ډال نه وي داسې ګڼ، لکه څومره چې ارواح دي د ژوندي سرو دغومره سروي دي پکې. حتی په دغه پوکولو سره د هر سروي نه روح وځي، خپل بدن ته ورځي. د یوه سوري نه به دوه روحانو نه ووځي چې دا څومره مړه شوي د دغو ارواح را جمع شي ټولې دغه شپېلۍ ته. او دلته چې جبرائیل اسرافیل علیه السلام بیا پکې پوکي، ونفخنا فیه من روحنا، لکه د حضرت عیسی علیه السلام پیدایښت په چوفکي باندې راغی. دا ژوندونه بېرته روح ورځي هلته هر خپل بدن ته چې بیا پکې پوکي، نو د هر یو سروي نه به روح وځي، هغه خپل بدن ته به رسېږي، هغه به په ژوندلی کېږي، بیا به د خدای پاک دربار ته راځي. وکل اتوه داخلین، ټول د دغو مخلوقاتو را بشي الله تعالی ته په داسې حال کې چې عاجزان وي. وترى الجبال، ته به وینې ای انسان غرونه، تحسبها جامدة، ګمان به په دې کوي چې دا ولاړ دي، وهي تمر مر السحاب، دا به روانې په شان د تګ د وریځو باندې. ډېر وخت تیز رفتاري نه یو شی سړي ته ولاړ لیدل کېږي، دا غرونه به داسې تیز روان وي. اوارېږي میدان پر ټول یوم تبدل الارض خبره مخکې ذکر شوې وه. صنع الله الذي اتقن كل شيء، دا کار دی هغه ذات ته چې هغه کلک کړي دي ټول شیان. دا اوس نظام ولاړ، که اسمان کلک ده، که غرونه کلک دي، که نور کائنات کلک دي، دا ټول الله تعالی کلک کړي دي. و چې دا ټول الله تعالی کلک کړي دي، کاریګري دي الله ده. بیرته چې الله تعالی حکم ورته وکړي، نو غر به روان کړي، ټوټې ټوټې به شي، کسي به مهیله به شي، ریل به تر جوړ شي، اوبه به بهیږي، اسمانونه به هم رالویږي، او دا ټول نظام به بدلېږي. نو دا کارګردګي دی الله تعالی ده. اتقن کل شی، چې کلک کړی ده هر شی، مضبوط کړی ده هر شی. انه خبیر بما تفعلون، دی خبردار ده په هغه څه چې تاسې کوئ. من جاء بالحسنة فله خیر منها، څوک چې راتګ وکړي په نیکي باندې، نو شته د ده دپاره خیر تر د دې نیکي نه. چا چې نیکي وکړه عوض کې الله جنت ورکړي. جنت نعمتونه د ده تر عباداتو نه ډېر خیر دی. دا محدود وخت عبادت یې کړو، هغه دائمي نعمتونه دي چې ورکول کېږي.
وهم من فزع يومئذ آمنون. دغه نیک خلق به د ویرې د دغه ورځې نه چې د قیامت هغه سخت ورځ د دوی په امن کې وي. ومن جاء بسیئة، هر څوک چې راتګ وکړي په ګناه باندې، په کفر باندې، فکبت وجوههم فی النار، نو سپور پکړی شي مخونه د دوی په اور کې، او ورته ویل کېږي به هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تاسو ته جزا نه درکول کېږي مګر هم د هغه څه چې تاسو عمل کوئ په دنیا کې. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده، زه مامور یم په دې باندې چې زه په عبادت کوم د رب دغه ښار الذي حرمها، دغه ښار چې الله محترم ګرځولی چې مکه معظمه ده، وله كل شيء، او دله د هر شی د ملکا عبدا، وامرت، او زه ما ته حکم شوی دا ان اکون من المسلمین چې زه به کېږم له جملې د مسلمانانو نه، او دا حکم راته شوی وان اتلو القرآن، چې زه به لولم قرآن عظیم شان په تاسې باندې، خو خلکو ګټه تاوان د دوی په لاس کې ده. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، چا چې سمه لار پیدا کړه نو فایده یې خپله ده. ومن ضل، څوک چې ګمراه شو، فقل انما انا من المنذرین، څوک وایي چې زه له ویره ورکوونکي نه یم، ګوره خبروم دیم چې عذاب را روان ده، ډاروم دی، نور یې سره شته چې ته په دغه لار نه روانېږې نو عذاب بیا ماته نشته، عذاب خاصه ده. وقل الحمد لله، ویایت ټول ثنا او صفتونه چې د الله لره دي، سیریکم آیاته، زه د درون کوي الله تعالی دلائل د قدرت خپل. وما ربک فتعرفونها، وبپېژنئ هغه دلائل. وما ربک بغافل عما تعملون، نه د رب تاسې غافل دي هغه څه نه چې تاسې عمل کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. دا سورة قصص ده، مکی سورة ده، دو پنځوسم نه تر پنځه پنځوسمه پورې دا آیتونه مدني دي. پنځه اتیا او پنځه اتیایم آیات جحفه کې نازل ده، د هجرت په سفر کې په لیار کې. اته اتیا آیات تر ټول نه رکوع ده، د تلاوت په اعتبار اته ویشتم، د نزول په اعتبار نه څلوېښتم ده، د سورت نمل نه وروسته نازل ده. تلک آیات الکتاب المبین، دغه آیاتونه دي، دغه سورت آیاتونه دي، هغه کتاب دي چې ښکارا دي، دلائل دي. نتلو علیک من نبأ موسی، موږ تلاوت کوو په تا باندې د خبرو د موسی علیه السلام او فرعون، د فرعون بالحق په حق سره، لقوم یؤمنون، او قوم چې ایمان لري. ان فرعون علا فی الارض، فرعون لوی کړي و په مځکه کې، وجعل اهلها شیعا، اهل د مځکې ډلې ډلې ګرځولی و. یا یې ډلې ډلې دا معنا قبطیان مالکان، بني اسرائیل غلامان، هغه یې ورته خادمان کړي وو، خپل تربرونه او خپل عزیزان یې ټول ورته سرداران کړي وو. نو ځکه وروسته یستضعف طائفة منهم، دومره ډله یې ده، معنا یې دا ده دوی تقسیم کړي وو په کارو باندې. دا بني اسرائیلو ته وظیفې تقسیم کړې وې، چا ته ویلې مثلا خطي جوړوه، چا ته بله ډیوټي ورکوله، چا ته بله ډیوټي ورکوله، دا کارونه یې په تقسیم کړي وو. درېیمه معنا ګوندونه یې پکې جوړ کړي وو، دغې سیاسي جماعتونه ګوندونه یې پکې جوړ کړي وو چې د یو ګوندو ګټه ده دا اخیسته چې هغه یې په خپل منځ کې په بې اتفاقیو سره ګرفتاره کړي چې ما سره په اتفاق نه شي، ده خو غلامان تر جوړ کړي، خپل کار یې په کوو، ده یې په خپل منځ کې سره جنګوله. لکه انګریزان وروسته دعا قانون دغه د فرعون چې لړاو حکومت کوه، خلک په خپل منځ کې جنګوي تا چې حکومت ورکوئ، چې دوی په خپل منځ کې بې اتفاقه یي، نو تاسو نه شي په اتفاق کېدی، په ګډه باندې یوه مطالبه یې تا نه بیا نه شي کړی. د داسې ډلې چې جوړې وې ګوندونه چې په خپل منځ کې په اختلافاتو سره اچولي وو، نو دا یې د خپل حکومت و، دا په څنګ کې نیسه، دا په څنګ کې نیسه، خپل کارونه یې پکول. ان فرعون علا فی الارض، فرعون چې ته لوی کړی په مځکه کې، وجعل اهلها شیعا، ګرځولی و اهل د دغه مځکې ډلې ډلې، یستضعف طائفة منهم، ضعیفان کړي وو یوه طایفه د دوی نه چې هغه بني اسرائیل ته، یذبح ابناءهم، حلالول زمن د دوی، ویستحیي نساءهم، پرېږدي یې ښځې د دوی، انه کان من المفسدین، بېشکه دغه فرعون و له جملې د مفسدانو نه.
ونريد او اراده وكمغا ان نمن على الذين ضربوا في الارض يحطموا كفر وقلبوا في ذي بركان تشيو ومن دي مثل كيس بني اسرائيل ونجعلهم ائمه ومغوا بردوتي امامان ونجعلهم الوارثين او بردو وارثان بملك فرعون ونمكن لهم في الارض او قدرة القدس ومن دي مصر او جشان ونري فرعون وهامان وروح فرعون او هامان وجنود الدجا وجنودهما او لشكر زيتا منهم زينا ما كانوا يحضرون هذا زيتا ويهجر فرعون بني اسرائيل على كان ولي وجه وقطعوا دابا لجماع حكمت دخل التصفيق يغفور بجد دلو الا يمد دغه اراده وکړه چې اوس هغه ضعیفان دي چې تصرف اخلاص کې امامان کو دغه فرعونانو څخه دې ته ورپریږدو جنته کې خلیفګان دی کو او فرعونانو ته هغه څه ویل چې هغه دې ته داړېده د هلاکت او هلاکت وروي یو مثال څنګه په واسطه د پښتون غرق لا یو ځای باندې هلاک شو واوحینا الى ام موسی اوس نو هغه څه مخکې فکر او د بیا ذکر کیږي حضرت موسی علیه السلام چې پیدا کېدو په یو کال پیدا و چې د الکانو د قتل حکم و دوات نه به دای چې مور په ناس کې و څوک نه پیدا چې مور حامله ده بل بچي یو کلان هارون علیه السلام او موجود کله چې وایي د اولاد پیدا کېدو حضرت موسی علیه السلام یو دایا دا ډاکټر کوم ګورو نه وی چې د معالجې کار کوي چې په وخت کې چې د اولاد دی کې دی ورته کومه کوي د دې مرګره و د حضرت یوحنا چې د موسی علیه السلام مور د دې مرګره و یغه دا دایره او وخت یغه کومه کو سره او حضرت موسی علیه السلام دای په پیدا چې څنګه پیدا شو اما انوارات چې د په مخ وته والقيت عليك محبه مني فقم ذكروا شاب ولد محبت پیدا کیږي د دایم ډیر محبت ورته پیدا بیا دا دایو ورته وی مور د موسی علیه السلام ته زه چې راځم الته په نیت دا و چې کله کې پیدا شو د حکومت خامخا خبره و کاته مسلمانانو خوشالي نه خپل راز پریګدي نه خپل کار نه پریګدي اگر کې مرګره ده لا يرقبون فيكم الا ولا ذمه ورته مرګته ته څه کوي او وڅ په دومره محبت وسره پیدا شو په دې ډول باندې چې زم د تاسو سره فراز کې شریک خانه یې پټ دا دایته د کوم نور څه جاسوسانو د فرعون ولدا نو هغه روان شو د کور کې ګوري چې پیدا شوی دی الګ ته جنسي کا الګ کې علالي په جنسي پریږي د موسی علیه السلام کور چې دا فوجان د فرعون ول د چر روان شو مور ته یې غږ کړ چې دا فوجان د موسی علیه السلام په توګه کې تاسو بل اور دا سماره ته د عقل کار کوي چې سماره ته ورواچي هغه چې راغله وسه دای چې و دران کې څه تاغیر نه راغله دا کایته چې اولاد پیدا شي کمزوري ودان نه و او دې الګ د څه کوه الګ کو نشته نو دای چې راغله هغه په مرګري د اته کتنه راغله و الګ په هغه ټاټ الګ دی یو کله الګ د هارون علیه السلام ورکو څو پروس کړي پیدا هغه به وته چې به وته دغه دې عقل سره ورغله يقولون في السنة في تسعة على كثير ده يقول كده ده خبرنا جاء أتيقظ فقال سيدي جنا ثم يقول تنارا ترى لو تقول لك تنارا كي ولا ده الله تعالى ده هو وتجزار جور كراي كاتلا ده تراوي كل شيء هذا مجموعة فرعون تقول إذا شاء الله فايدة نتاتا بار بار كده جو خود داشت تر اتم میاشتو پورې تقریبا دې په کوم کې وساتل په داسې پټ ترتیب باندې خو پښتنې بار کېږي په دا وډه راځي چې اخر راځه پیدا کېږي او موسی علیه السلام په جوړول نه خدای پاک دې دې حفاظت ذمہ وکړه جوړول به نه چې څنګه غږ جړا کو هواوي بیا الله تعالی دې ضرورت ورکړو او یې ملائکه ورته راولې کړه
د تابوت جوړ کړه کنکای چې دای کې ځایږي په تابوت کې واچو تابوت دریاب ته واچو الله یې حفاظت کوي الله دې بچ دا لاره برکان ته چې کنکای تابوت څو دومره نه پاتې راته جوړ څه پکې دا چې حالت کې د پډارې د مشر فرعونیان را روان کړل هغه د چې ورته تدریس د راپور لپاره چې حالات خبرې چې د الله د دې نه پټې په تابوت کې اچي زه به باندې صاحب ته وی دغه شاعري کې نتیجه کې لري وای بس دا څه ولا راغله کوي وای چې باندې نه بیا په خلاص خبيث بیا عبرت وانه نو وی ویلې دته راوګرځي چې بیا مقصود دا چې عام راته ډیر پیدا شي چې دواري بیا راغله سترګوم نو څه پخلم کوم بیا وعده وکړه چې الله ما جوړ کی زه په پیاده ایمان راوړم د دې بنا کړم نو یو خدای د چې صلی الله علیه وسلم چې کله مبعوث شو د دې ایمان بیا راوړ په بعد تخطیط تاسو جوړ کو ترغوت فرعون او هو تواجه دی او هو تفو واخذ مور مبارک سره د دې الله تعالی طرف نه الهام مرتشو او غیر اختیاري طبيعي محبت اولاد سره وي شریر دا سره پیدا کیږي چې د وګو کې ویني نو دا چې ورخطا شو چې نږدې و چې چیغې کړې وای خدای زړه محکم دریاب راوړ د فرعون کوته او قصه مکه وارد ذکر شوی د بار ذکر د تعجب وسته واوحینا الی ام موسی الهام وکړو موږ مور د موسی علیه السلام ته ان ارضعه چې ته ورکوه فاذا خفت علیه کله چې وډاره شوی په د باندې فالقیه فی الیم وی غردو په دریاب کې ولا تخافی مو ویریږه ته د غرقدان نه ولا تحزنی ما غم جن کېږي په فراقت باندې ان رادوه الیک زبی برترت کوم د موسی علیه السلام ته وجعلوه من المرسلین ګرځول ته تلره د پیغمبرانو نصر وخت په ژوندۍ وی یقیني پیغمبر کېږي به فالتقطه آل فرعون پیدا کوونی دا تابوت هغه کورنۍ د فرعون چې عاقبت دا شي دی خو په دغه نیت نه اخیست چې عاقبت دا شي لیکون چې شي لهم د دې لپاره عدوان دښمن وحزنا غم ان فرعون وهامان وجنودهما فرعون او هامان او فوجونه د دې کانو خاطئین خطاکاران چې هغه چا خط نه ډارېدل چې د پلاس په حکومت رنګيږي هغه په خپل کور کې وساتو چې هغه د چا نه د دې خطر نه وغه غریبانه شهیدان کول نور الکان نه حق قتل کول چې هغه د چا نه د دې د حکومت ختمېدل دارو هغه په خپل کور کې بیا راوخست خپل بیا تربیه ورکول جوړو هغه ته وې چې کله الک پیدا کړ فرعون ویل ته هغه الک نه چای ما حکمت را ختمی حضرت آسیہ د فرعون خدا دا په وخت کې بنی اسرائیل او ټیک نه خایسته کړه و د کړي و په واقع کې وایي بنی اسرائیل د جملې نه و یږي چې څنګه ولید هغه انوارات ول د زړه کې محبت به انتها زیات پیدا شو هغه ورته په جواب کې وایي چې نه دا هغه نه ده ولې دا په واټه الکسا او ته خو څنګه ته حکم کړی دی چې هغه الګ په وژنې چې اوس پیدا شي دا په غاټه الګ ده دا په پروسه کې پیدا ده ځکه د اتو میاشتو تقریبا ګرځېدل و نږدې یو کلم باندې الګ ده او ورته ویلې قرة قالت امرأة فرعون تجد فرعون ویلې قرة عين لي ولك یخواله د سترګو د ماته ته او تاته لا تقتلوه وژنې ما عسى ان ينفعنا شای چې موږ ته ګټه راورسي او نتخذوه ولدا یا به کوزوګلوي وینځو وهم لا يشعرون دی نه پیدا چې دا هغه الګ ته چې موږ حکومت وسلات نو وځي دی ورته ویل قرة عين لي ولك د په جواب کې ورته ویل لکه لالی اته د سترګو سرواله د خدمانه ده وای کته ویلی وای دغه چې امام د سترګو سرواله د خدای په پدیدل دي پرم دي هدایت سره اګرځولې وو دغه ایمان پر راوړل خودو له ما د سترګو سړواله نه د ما د پاره هغه غای د غم ده هغه د پاره د هلاکت سره عاشو او حضرت اشی د پاره د ولایت زرع وګرځیدو واصبح فؤاد ام موسی فارغه
او وګرځېدو سبا ته زړه د مور د موسی علیه السلام تش د صبر او د قرار د نورو فکرونه ماتې وه د خپل زوی نه بل شی زیات په دماغو کې نه ورته ان کادت لتبدي به قریبه وه چې د ډېره غمه دا اظهار وکړي په دغه موسی علیه السلام چې دا د ما زوی ده لولا ربطنا على قلبها کموږه کلکتوب محکموالی نه وای راوستلی صبر مو نه وای ثبات مو نه وای راوستلی په زړه د دې باندې الله زړه باندې صبر راوست د دې دپاره لتکون من المؤمنین چې شي د جملې د باور کوونکي نه په وعده د الله چې هغه الله وعده کړې الله یې ورپوره کړي هلک پیدا شو د فرعون په کور کې تیروونکې ښځې راوغواړي تای نه روي کور ته یې ویلې د موسی علیه السلام چې ته داسې لرې دی تاره نه کوه یو قول دا ده چې تر اتو شپو پورې موسی علیه السلام د بلې ښځې تای نه درېدله ژړل به وږی و تایرېدل نه و نو د دې وجې نه ژړا یې ډېره وه ځکه ده یم پلټونه ډېره تېزه کوله چې چېرې به ښځه لیده چې اولاد درې نو یو وارې به یې ورته راوسته چې ته خو یو وارې تای ورکړه که یې تا ته یې ورېږو د خدای ښځې یې ورته راوستې ده تای نه لري خور یې راغله د لرې نه ورته ګوري دی نه دی په خبر چې دا یې خور ده هغه چې دا حالات ولیدو نو ورته ویل چې ته چې کورنۍ زه دره ونه کړم چې ده سرپرستي وکړي او د ده دپاره ناصح دی ورته ویلې دا به یې تا وروري وایي نه زه خو په دغه نیت راغلم چې خبره شم چې داسې ښایسته هلک د ده په کور کې ده او کنکا یې نه روي ومه اتمه ورځ ده چې تا یې نه روي ژاړي نو یې موږ پاچا یې موږ سردار یې د تا په خدمت باندې موږ ویل چې یو رتبې ته ورسېږو د دغه دپاره راغلی نو بیا یې مور ورته راوسته مور یې چې راوسته زه چې بوی د خپلې مور محسوس کړ دستې د هغې په طرف میل وکړو چې تا یې ورته لوڅ کړو شو دې ورودې چې خېټه یې ډکه دوی چې بدګماني ښکاره کړه چې دا به د زوی د هارون علیه السلام چې دا مې زوی دی یو تا ورته یې ورکړو په عمر کې تر ده نه لوی ده بیا د خدای پاک شان ده دوی اجرت تنخواه ورته مقرره کړه چې په ورځ کې یو درهم یا یو دینار په خپل زوی باندې په خپل کور کې خدای د رزق بندوبست هم ورته وکړ کور کې هم خپل سرپرستي خپله او تنخواه په اخله خپل زوی باندې ولې د الله وعده ده چې الله یې ساتي وقالت ویل مور د موسی علیه السلام لاخته خور د موسی علیه السلام ته قصیه چې ته برابر ورپسې ځه لورې نه تحقیق کوه خبرې راوړه فبصرت به عن جنوب کتل به دغه موسی علیه السلام ته دا خور د د لرې ځایه لکه یو پردی وهم لا یشعرون حال ده چې دا فرعونیان نه پوهېده په دې باندې چې د خور ده او د جاسوسي په نیت راغلی د حالات یې معلوموي وحرمنا علیهم مراضع من قبل منع کړي وو موږ په موسی علیه السلام باندې تیرېدل د نورو ښځو د پخوانه یعنې څه معنا د مور ته د ورتګ نه مخکې چې بېرته خپلې مور ته نه یې راجع شوی دا نور مه په حرم کړی فقالت دا خور یې ورته ویلې هل ادلکم علی اهل بیت آیا زه په ونه وکړم تاسو ته په یوه کورنۍ باندې یکفرونه چې سرپرستي د دغه هلک واخلي وهم له ناصحون او هغه به د دې لپاره ډېر خیر غوښتونکي وي فرددناه الى امه بیرته راوست موږ د موسی علیه السلام مور خپلې ته کی تقر عینها د دې دپاره چې یخې شي سترګې د دې په لیدلو د ده باندې ولا تحزنه او غمجنه نه وي د ده په بېلتون باندې ولتعلم او د دې دپاره چې دا پوه شي چې انا وعد الله حق چې وعده د خدای پاک حق ده ولكن اکثرهم لا يعلمون اکثر د خلکو علم نه لري لږ وقفه به وکړو که نه